Station with Samo Surush Mohet. السلام إلى بدر زمالي ونادى وي جنان عليكم وعليكم السلام أما تقول دي خلي تقولها تدي تني تقولها أبي وانغري تقولها قد سري ظالما لا سلام لك بس هي طريقة جواب ديكي ثواب دي الهم هو نوا هم هلا بلا ما نوا شنو هذا فبودا كده السلام عليكم ملا روح يا ملا يخلي نقول ما سمعلومني هذا يفهم وانا كنا موتنيوا نبيه وهنا نبي نهي ونا سيري هذا नहीं बस हम आठ इन्हें जमाया खुद से खत काट कर चले पैसे काट के खुदा दे हम स्थानीय जो डॉक्टर जाते नहीं हुआ और दवाई तेरा कैसे डॉक्टर तेरे डॉक्टर से लेके पैसे खर्च रहा का साला पे दवाई है खुआ का खाने की होगा नहीं वह और ما سمعلوم नहीं तो هلا ये يعني بجار سنة إذا بليوان أشتي أو بياران إني أنت نبي أنا من نبكي वो تدخل طول زلي خبري هذه شارع هو جاك خبري كي أو آخر زلي خبري ده طول هذه لا خبري ما كوسو بيلاش بيك مين وارد كبره ميمون أنا نمو هم هلا ما سمعلوم إيه نمري سباوكي لا يوم أنا ما أريوا ما سمعلوم إيه إن شاء الله سواي ما كنا خبر دي زتا بلا أنا ما بيان لا بس ما بيان أنا ما أقدر ماني تجي روده كي بس باقي زمردا لا 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 كم خيرها زي شهري هذا شو هذه خبري كي أو بس لا من زوج بيجي من لا خذ زاري ما زاري خبري كي ولا لا كار کوئی بدا که باغ باغ راته ګوره کاټه نه زیرا پاسه کنه ورې دې وړي راوړي د باران څه پته نه لګي د بارانو څه پته نه لګي نو په دې باندې په یوازې زه پړې ما ډېر خلک مزدورانو مو کی کنه نو مزدوران به ولرا ولې خدای دې غپلار ته وایا نو پلار خو مې ټوله وخت خوشي ګرځي په دې جندو کې او په دې پټو کې ګرځي تک د دنیا مونږ له نه کوي مشرور غټیږي بې غیرت دې سړي کې چې راشي د پوله راته ناستې مازغې راله خراب کړه چې نشته او خدای چې نشته نو زه پې سپړ نیمه بس په خپله یې کوې دا څه څه کې وندلي تړم کنه نو ته وندلي تړل چې اوس پرې په سترګه کې د دې دانه دانه شو نو لنده کڼه بشي نو څه وکړمه دا ټول کارونه د پلار دي هغه پلار مې را روان دی اوس ته كان جرد سليمي سيد بارغ فخدي ولا ديمي يا ديدي برن معلمي دي كان جرد سليمي دي مريكي ولې پاپلینا سمع تدوه يا كلام تتاسو خذي اللونة سمع الكشمير مسألة سادة كلا بارانونه نه دي نبارانو دي دوره باران دوره اسمان شيني کاټه نه اجا ام اویا کاله په کشمیر باندې جام موږ د اوسه پورې خبره نشته نه نه زه تا نه یو تاسو کوم داجی خپه کېږه ما ته چې دا ټول معلومات لګرځې شه دا ټول مر خوش ته شو ګرځېدې نو تاسو د ما د مور څخه نشته تا د مور غما څه وایي نشته کاټره وځي دې ښکاره کنه چې ما ځوانیم په پاکو کپړو کې تیرا کړی دا زه له کارونه نه کوم ما دې لازمه کټړی او تاسو به سټای یې د خدمت نصیب نشته چې جوش کې می چي خو د غریب په غاړه مو چې راځي به ملان سره راوړي او د ووري خو به مراوړي کاټن دوی مرسته لګي کاټن دوی سره لګي تاسو یو تاسو کوم اځي تاسو ته ځانم بدینه ښکارې ده چې مالم دا کاټن نومي خو ده چې دا بل نوم دوباره پاره نو دا تاسو څه نومونه خو دي له خدای زاري ما زما په دې سوچونه تعالی دا نومي خیر او ځان لا او یې مور لري چې زما ما خیر کې د کپړو کپنې ني غټه غټه کپنې نه دي له مزه کپنې ښه ځان له باپنه او تعالی کاټن ما ور ما زما ته یو واده وکم او خستن وسره الله راکو دا غنوم بسې خبري سبوي کپانا ای دا لربیا ګورګاخ نوم ودا کېره ګورګاخ اوس به پدې چربونو چرموي مور دا دې څه وای دا قپخواني سوچونه دي کنه زویا په خواني ټول نمونه دا قرنګ ساده باده نمونه نو اوس خو په خواني وخت نه کړه سلمان خان ولا کېدا شاروخ خان ولا کېدا سیف علي خان ولا کېدا ایسے کہ فلم انڈسٹری تی سارے نو ته دا وسه کېدا کبال کارخانه ته جوړه نا کپڑوں کپنی راضی دي سوري سی به کپ لګو راضی اجا مو تاسو کارو کا کنه
زه خو تاسو سره نور یو ټیم هم نه تېروم بس زه درنه لاړم او پلار مې لګیا که چې هغه نوم مې سر راغونډ کړي او د مینې محبت سندرې به هم درته وایي زویه دا په پخواني ټال زانګي پخوا چې به خلکو لو کوو نو اشر به رالل او په مینه محبت به کار کېدو ښه ځه راځه Ahora empieza yo. Ahora tiene apariencia yo. Carcanda, ¿qué pasa? ولې که یو خو دا کرکنډه مو وایه ښه معلومه ده کې تراشه دی پاک ته ما ته ده ووایه چې تا له زه دا 4500 روپۍ میاشت در کوم او 6 روټۍ در کوم نو تا خدای ذلیله که زما د وجودي ته ورته وګوره یو پي سي مې وړلې او ستا په شانتې دا مردکې پرېښې ما ته ده وویل غله ته معلوم نه ګوره نه که ما ته خو نه معلوم دا خره چې زه پرې ووتم ګنې دا به یې مړو ما په ډز وکړو خو سړي وتښتېده ما نه یې پېژندې په داسې کار دی چې ته ما دلته روښې که نه نو ستا مثال د کولنګي چوک دی هر ځای کې به ټونګې مونګې وی ښه دا به اوس څه کوو اوس به څه کوو ما ته څه پته نه چې څه کې کوه په شرمون وشرمېده سلام علیکم وعلیکم سلام بیا خو یاره بس خو چې ګورم نو 10 بجو کې به ته راځې د غرمې روټۍ به ته راځې مړه تا خو شرمون لاګه شي څه چل دی نه هیڅ نه هونه یا خاصه دا پرېږده داسې لاره دا خو دې ذهنه که دا وګورې یو پي سي مې رانه وړلې دی بیټرۍ پرې کړې چې دی وړې نه شوه او دا وګورې په کلي رانه پرې وړلې ahora eu pasarei پچاسي ونه ورکړه prenderei ora به ورکړم 500 به وله ورکړم خو رښتیا یې خو دروغ وایم minene o غنم نه ښه ده ټیک ته ګوره خو خوا دې خو که نه ګوره سرمن مې رانه وباسم ora minene لکه دغه خو 500 ورکې او ما له 45 میاشت راکې ته خوله دې ماته شه دا 4500 4500 روپۍ میاشت به ورکوم او بله خبره نیم کپچې او نیم روټۍ راکړې دا خیت ها خو ده دا خبر پرېږده دا کس دې څوک و مریشي دا خو مریشي خو کپړې نوم دی باندې خو ته وګوره دا څه ګډوډي د کپړو نومونه دي راکښتري سمه خبره راته وکړه دا څوک دی دا دې څه ګډوډي وي ښه زمونږ د کلي دا هغه نوي کړی چې راوړی را دوه بوډاګان نه دي ویا هغه چې داسې ښکاري لکه په چیندخه چې ټرک وړي هغه چیټه پیټه نشي ځمکې سره هغه ټول داسې داسې اواز کېږي موږ داسې کار کوو مردکیه لار د شوق لار ته به ولوږې چې لاس نیولې زوی ونیسه او د خان حجرې ته یې راوړه شبه غم مه کوه ما نوم مډکې او د چوک پرې غږ کړم بیا نه پیدا کېږم ما ته پته ده چې مقناطیس راوړم د ځمکې نه تل نه به دې روباسم یا د بار دا مه وایه شبه زه به شوزرې راوله مؤمل مار ایوی باندې خدای چې له 500 راکا راکا ذلیله کا چا ختم کړي ختم ماشي کارونه ختمېږي ولې ماشي ولې بچي سلام علیکم وعلیکم سلام دا پاپلین د ستا نوم دی پاپلین زما نوم دی چې دا کپنۍ نه دی کپړو د کپنۍ خو له کپنۍ نه کړي ښه همداسې کار دی که نه خان راریږلې ما دغه دی دا دی ولې خیر شه د ستا زوی په غلا کې ګیر کړی دی اول ته تړلی دی ښه او ته ځان رو رسوه ما ته وایي او وایي کېنه پیغامي وایي چې ته ما باندې پیغامونه راوړي ولې ما ته تنخوا میلاویږي ښه ښه تا ته تنخوا میلاویږي زما یو پیغام به ویلی دی بچي څه پیغام ته تنخوا راکې نه دا خو به تا غله دی که نه نو زه مو بیا خو نوړم مطلب مې دا دی چې تا غله دی هغه به تا ته وایي چې سي درته ویل ته به ورته څه ویل ښه وایه څه به ویم ورته دا ونځه جوړېږه اخوا مخته منډق بچیا خلک په طریقه دي اوس به یې خان چې وی که نه وی دغه دی دا دی وی پاپلین سلام یو پس ته سلام ورته ده وویه بچي که نه وی ښې واله به او راته یې ده وویله چې دقه شانته کاټنې موخه زما زوی
او دا سړی بچی کېږي نه ها ټول عمر د ماله دا ګیلې بس راوړي وڅو کنه وڅو داسې د ډوډه بوم کنه د دې به یاد ساتي ښه بس ورځه او دا خفه نه شي ښه صحیح ده او بیا به درې خبرات په چا پسې مه کوه چې صحیح ده ښه سبا ته والو چلو خو لاړم خدایا دا د کاټن چرګان دي او پلار یې چې مازیګر ریشل دی اوسا خان دکاندار دی ولېږه کاغه نه ناصر ته وایي چې ښایسته دا شیشه راوړه چې په سوچه غړو کې دې له پخه کړمه رضامند شي رضامند شي دغه دا دي د دې دا یا اخلاص شوم چې په منځ کې شم کې ناسته وې وی اخلاق کړی دا دې سیده بچي دا ښه خلک شرمېږي د خپل بچو دې شرمېږي ای خی کاټنه نو خدای دې په ګوتو راکړه کاټنه ملیشه شوه ملیشي او پاپلینا دې خوا راشه درلم دغه دې دا دې بخیر علي پرمه کېده څه یې کول چرګانو ته مې دانې اچولې هغه بانګي ته مې دانې ور واچولې چرګان د دانې اچولې دا ټول د غلا دي ټول هسې د غلا دي دا خو کاټن څونه په مینه ساتلي دي په مینې ساتلي خو پردي ساتلي د غلا دي یو راپټۍ په کور کې جمع کوي تا ته وایي دا ما واخېسته ای سړیه تا ته دا زوی اسیره د زره سپخ ښکاري یعنې د کارټني سر به راته رینځي ته یې دا خولې بنده کړه مازغه مې ته وټکېږي دغه دی دا دی او ته هغه نه څه خبرې هغه خو کارنامې وکړې کارنامې ای سړیه ګېډو نظر علم د لو نو دماغ ستا شک دی پوهه مې که چل څه شوی دی چل دغه چل دی چې زوی دې به بغلا کې ګیر شوی دی وای خدایه او ګوخر خان په اجره کې ګیر کړی بغلا کې وی ښې پوس کولله ښې ما ویل چې بیا چې ښې وي زه خو پسې نه ځم دغه دی دا دی تا ویل د اوسني دور دغه ځوانان دا بچي خو ما وایي چې د اوسني دور دغه پلاران دي ته په زوی نه خفه کېږې چې ویې وخت مې دا نشې دی چې نشې تماشې کوي هغه ټیک غل وي او غل به یې چې په تندي خو نه کوي چې دا غل دی او دا روغ دی دغه دی دا دی پاپلینا یوه خبره خو دا غل نه دی خو د څو ورځې دا رنګ ځل دی دا اربع اګوستان نیمه شپه چې کوم دی که نه کور ته په دیوال لا دانګي دا خرابو خلکو څه کېږي یم ښه دی یه به وله کاوه به وله دم کې کاوه دغه دی دا دی او ته پړینګه پړینګه مه کوه او سړیه نورې خبرې پرېږده ورشه پسې زما خو دغه یو زوی دی چپ کلي وې چې ورشه پسې اوس په خوله ماته کړم دغه دی دا دی زه پسې ډوله ورځه باندې د شمول دا بار ملته ولګم مسافر یې تا ویل لېږم زموږ خدمت به څوک کوي دغه یو ډکې دی ماته ګران دی بیا نه سوېږي که د دنیا یو ګوټ ته بچی ونی یو وراني نو دا به وراني او ټول عمر یې راله ګیلې راوړي زه پسې نه ورځم که ورځې ته پسې ورځه یا پسې څوک ورولېږه او ته به پسې ورځې نه ورځم پسې دغه دی دا دی ورځه پسې ځه پاسه سړیه سر مې خاورې شه شابه زوی پسې مې ورشه پنځګنې دا کونټه یې ته نه وځه او هغه ما په ناششته پسې لېږلی او چې تا ویل مازدیګر پرېښل یم وویل چې ناششته راوړي چې په سوچه غوړو کې پخه کړم ستا پلارله ته پنځګنې دا کونټه یې دنیا ته نه ځه خو چې څنګه ته یې قصدلې دین دی که چېرته ما کتلې خو بیا به ټیک ټاک وې دغه دی دا دی خیر د پلار ته مې چې مو وایه څه خپل لیکنه تاسو خلکو دا سوچ نه کوي کو دا سوچ تا کړو کنه نو نه لا خبرې ده او نه بری مور خبرې ده او خدای پاک دا ما غوړ له بیمار ده او एकदम په څه چې وی چې کار دی او خلوړي رمو ډېر بدرک کاری ما نو کړل لګي اوس پر اطلاع راشي خولي بری وسره پریدم یو بل بخول کې او زیبا نو خیر ده خان چې ما خو د ته شی پیسې ولګي څه بنگلا خو مې نه پسار کړی نه نو څه زما خیر زما جوړې بنگلو جیدات ته زما خیر ګرشي وي ها دا به دینګ کامیاب شي کنه دا به دینګ راغړ شي بس بیا چې راشو کومه او خرڅوم به راشو کوم به او خرڅوم به ځان له به رئیس ګذر اخلم چې هغه قصدا ډېر خرابان دي ها کار دې کې کنه مهنت کې نه پس سره ولې باندې کامیابیږي ها یې ساده ګل زویه تا پسې ډالله ما په دې سره غرمه منشي درست لمشي ویشي زویه
خبره ده کوم ډیر خپل منم ما خبر کېږه خدمت ملیشې تر ته دوا کوه ستا یو کار به خدای پاک کوي منم آفرین شو په تا ښه ساره ګوله بیا ته واقع چې بولې خیر شه ملیشې تر ولې خیر چېرته دی مازدیګر موږ ترې شل کوو او بل دا چې زما هغه زوی دی هغه کاټن هغه زموږ د دې کلي هغه خان دی هغه ګوهر صاحب ګوهر خان ګوهر خان هغه په غلا کې نیولی دی بند کړی دی خدای خبر چې څه به ورسره کړي هغه خو خوینې ډېر تېغ دی خو زه ولې خیر شه نو زه څه خدمت وکړم چا ورته اوبه غلي کړي دي دا هغه خوشه پوزه کې نیسته چې چا د چېرته وکړی کوي پیسې مو یې پټ کړی دی او پکې پټ کړي دي نو نه ته بېغمه شه ملیشې ترلو ویم زه به پسې اوس لاړ شم خیر دی او ګوهر خان زه پخپله مې لاړ شم زه به درله ضمانت وکړم الله دې لوی سړی که ته ورځه ته بس باندې کار کوي به تنګړو کې او بس زه ورځم زه بېغمه شه ښه ورشه پسې ښه زویه زه ورځه ته ورځه زه ته لاندې د هغې ناظم خیال وم وایي ته پسې ورشه ما په ګوهر باندې خمبیره کې که زه ویلی به پیمان چې ما مو سره بند کړي زما هم کاغذونه مې مخکې نه خراب دي خو دا خیر دی زه مې یو غلا ځو کې ګیر شوی وم خو دا الله دې خیر کړي دا به شبا خدای دې را خپېره په شاندارو ته خوله وکړه څه چلې دې راشه هم څه چندې بیا به ولې د باندې سلام وي لارې او ګوره ښه سړی ښه وعلیکم سلام او بیا څه وې او د سلام نه بعد سم یې وټکولم داسې وې او بیا راته وي وایي ته چې مې څنګه وړې وایي زما دا زوی هم دغه شان وټکوې ښه پلارې وې او په خدای به ورکړې چې تړون روزه روزه دا دروغه مې لرې ویلې وګورو نیسه شبا وګورو نیسه وګورو نیسه وګورو نیسه لاندې کېنه وګورو نیسه بانډ پر راکړه ایوه وځه کته شه وای 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 کته شه پاتې خاصی کنه Ataca! Viva! Wai 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 wai! کته شه پاتې خاصی بیا پاتې نه پاتې وای دا چې دا میسج نور خلکو ته نه شي چې بیا دا ځکه لګار زه وایم ښه!